د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د پاکستان پوځیانو هوایي برید 11 کسان ټپیان کړي دي. سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي چې د پاکستاني پوځ یو هوایي برید کې لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ښاغلي منظور احمد پښتين پر خپل ایکس پاڼه د ټاپیانو ځینې عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د تیرا دارې په زخاخیلو کې د دوشنبې ورځې پر میلا بازار هوایي برید کړی چې په ترڅ کې د کوچیانو په ګډون لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. ټپیان د پېښور حیات آباد روغتیایي مرکز ته وړل شوي او پښتون ژغورنې غورځنګ له خپلو ملګرو یې غوښتي چې د وینې ورکولو لپاره ورشي. منظور احمد پښتين پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په پښتون میشتو سیمو کې دولت د جګړې د پالیسۍ پلي کولو کې تر پرله پسې ناکامۍ وروسته پر عامه ځایونو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي هره څومره مو چې زړه وغواړي فشار وکاروئ خو اجازه به ورنه کړو چې د پښتون پر وطن ډالري جګړې پیل شي. په پېښور کې یو شمېر رسنۍ روغتون ته ورغلي او یو شمېر ټپیان یې لیدلي دي او د کورنیو له غړو سره یې خبرې هم کړي دي. د بشیر احمد په نوم یو کس وایي زوی مې چې 12 کلن او په شپږمه ټولګي کې زده کړې کوي په دواړو پښو ټپي شوی او اوس مو کمپلیکس روغتون ته راوړی دی. څوک وایي چې چاودنه وه، څوک وایي د بې پایلوټه الوتکې برید دی. د کمپلیکس روغتون ډاکټرانو ویلي 11 ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي چې د دریو حالت یې نازک دی او یو واټ یې ورته ځانګړی کړی دی. ځایي چارواکو ویلي چې برید یې د پیر میلا په سیمه کې پر وسلوالو کړی دی چې په ترڅ کې یې 9 وسلوال وژلي دي خو آزادو سرچینو د دغو څرګندونو پخلی نه دی کړی. د پیر مولا سیمه کې هره دوشنبه سیمه ییزه میله جوړیږي چې د مشرانو ترڅنګ ماشومان هم ورته درومي.